دعاګانو د قبولیت لوی سبب څه دی چې زموږ دعاګانې دي قبول شي. موږ ویل که دعاګانې هم نه قبلېږي. د فرایضو پابندي کوه. اوس زموږ د فرض منځونو څه حال دی؟ سهار کې د ځوانان ټول وده پراته وي. هلکه ته وده پروت یې او دا بیا زموږ دعا نه قبلېږي. لږ په ځان باندې مشقت سړی تېر کړي که نه، لږ محنت او مجاهده سړی وکړي که نه. کوم آیت چې ما اوله کې ویله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، الله وعده کړې ده څوک چې زما دپاره ځان کړی په هر عمل کې مجاهده کوي، تکلیف په ځان تېروي. دا سهار راپاڅېدل به تا ته ګرانه وي، کېدای شي ته به 12 بجې ویده شوی د شپې، ناوخته به ویده شوی، خو بیا چې اذان واوري بس فورا راپاڅېږي. د الله دپاره د خپل خوب قربان کړي چې یاره زه فرض ادا کړم، په خپل ټیم باندې ادا کړم. الله فرمایي زه داسې خلکو ته لارې کولاوم. دا د الله وعده ده په قرآن کې چې کله د الله په بندګۍ کې مجاهده کې والذین جاهدوا فینا، زما دپاره الله وی ځان کړی، زما دپاره مجاهده کوي، زما دپاره په ځان تکلیف تېروي، د خپل خواهش خلاف کوي، نو لنهدینهم سبلنا، الله وعده کوي زه ورته لارې کولاوم. او دا مجاهده که ته په علم کې هغه لارې به در باندې کولاوي، دا مجاهده که ته په عبادت کې دا لارې به در باندې کولاوي، او دا مجاهده که ته په یو بل نیک عمل کې هغه لارې به در باندې الله کولاوي.